السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو ته به د سیټ چې دا کومه ویډیو تاسو ته ښکاري یقینا دا پولیس چې کوم دی انویسټیګیشن کوي د ایوب خان شیرپا په کور باندې چې کوم دی نامعلوم افرادو چې کوم دی فایرینګ کړی دی. خو د قسمت ښه خبر دا ده چې ښه قسمت چې کوم دی یاره د شیرپا صاحب چې یاره په هغه په ټایم کور کې نه و. څنګه چې تاسو ته پته ده په صحافت کې مختلف قسمه دمکیانې راځي، دمکیانې د کړې دا دمکیانې ورکړی کېږي. نو زما چې څومره خیال دی دا به هغه کسانو چې یاره ایوب خان شیرپا به چېرته د یو ظلم آواز اوچت کړی او همدغه کسانو به چېرته ظلم کړی او دغه کسان دوباره چې کوم دی تللي دي د ایوب خان شیرپا او دغه ګیټ لپاره ګیټ کې به تاسو اډزې مختلف قسمه دغه ویډیوګانې به تاسو کتلي ښه پوره. نو هغه ویډیوګانې به تاسو د پولیسو کتلي. هغه شیرپا په خپله باندې هم لایب راغلی ایوب خان شیرپا چې یاره دا چا ډزې کړي دي نامعلوم کسانو. بیا شاهد صافي چې کوم دی هغه هم تللی دی چې یاره دغه دوکان هغه دوکان هم تاسو د هغه په ویډیو کې کتلی چې یاره هغه کسان چې کوم دی د شپې راغله او د ایوب خان شیرپا د کور تپوس یې کړو چې یاره د کور په کوم ځای کې دی د هغې معلومات چې کوم دی وکړو باقاعده چې کوم دی په فایرینګ یې پې کړی په تش ګیټ باندې. خو لکه د ایوب خان شیرپا قسمت په دې خو چې یاره چونکې په کور کې نه او بله دا ښه خبره هم شوې ده چې یاره په کور کې نور څوک چې ته الله مکه وجلي دي وله ځکه چې کله ډاکوان په ځان توکي داسې یا دهشتګرد وغیره چې په ځان توکي نو بیا مطلب دا دی په کور کې اکثر بیا په زنانو باندې فایرینګ کوي، په ماشومانو باندې فایرینګ کوي. نو دا د صحافت سره د یو تړلې خبرې دي چې یاره هغه چې کوم دی ظالمان به ظلم به یې چېرته په چا باندې کړی او ایوب خان شیرپا به آواز اوچت کړی. نو زموږ دغه حکومت ته دغه پولیسو ته خواست دی چې یاره زر تر زر یې داسې انویسټیګیشن وکړي. انشاءالله ډېر زر به دغه کسان چې کوم دی ګرفتاریږي ځکه چې د 400 پولیس وغیره د ثوابۍ دغه چې کوم تړلې خبرې تړلې پولیس دي تړلې تاڼې دي دغه ځای سره. نو هغه ډېر زر چې کوم دی مجرم ګرفتاري په لږ ټایم کې نو انشاءالله د دغې به هم پته لګي چې یاره دا څوک دی او کوشش کوي چې یاره ایوب خان شیرپا ته نقصان ونه رسي یا نور زنانو ته ماشومانو ته. او ایوب خان شیرپا چې کوم دی دا ویډیو به انشاءالله زما یقین دی ګوري نو هغه ته چې کوم دی مبارکي ورته وایو چې یاره الله پاک یو نوی ژوند ورکړو ځکه چې هغه خو راغلي د مرګ په نیت باندې چې کوم دی وجوی خو الله پاک ورته نوی ژوند ورکړی دی. نو ډېر ډېر مبارک شي او دا ویډیو چې کوم دی ملګرو دا ایوب خان شیرپا پورې ورسوئ او ایوب خان شیرپا ته زموږ بیا هم خواست دی چې د خپل کار جاري ساته. دا به لګي ښه لګي انشاءالله هېڅ هم نشي کولی مرګ په خپل وخت باندې دی. نو کوم ملګرو چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی باید چا پیشل سبسکرایب کړي او بیا لایکن سره ضرور پریس کړي.